ملا برادر وایي طالبانو د محمد اشرف غني د وژلو هیڅ پلان نه درلود. دا چې ملا برادر پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني او کابینه ولې تورن کړي بشپړ حال په ویډیو کې. سلامونه د ژوندون پریس درنو لیدونکو. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغني برادر ویلي کابل ته د ننوتلو پر مهال طالبانو هیڅ داسې پلان نه درلود چې ګواکې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني دې ووژني. نوموړي دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې په خپل پرځول شوي ولسمشر محمد اشرف غني او ورته یو شمېر نږدې کسانو ویلي طالبانو پلان درلود چې د پلازمینې کابل له نیولو وروسته ښاغلی غني ووژني. خو د طالبانو مهم مشر ملا برادر د افغانستان ملي راډیو تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې دا ادعا رد کړې ده. ملا برادر دې مرکې کې ویلي ګڼ شمېر افغان مشران او سیاستوال دا مهال افغانستان کې دي او د ده په وینا عادي ژوند کوي او له خلکو سره ګوري. ظاهرا د نوموړي اشاره د پخواني ولسمشر حمید کرزي او اجرایي رئیس عبدالله ته وه چې دواړه د طالبانو له واکمنېدو وروسته کابل کې پاتې شول. خو پرځول شوي ولسمشر محمد اشرف غني د نوموړي نږدې سلاکاران او د پخواني کابینې ډېر غړي د کابل د سقوط پر مهال له افغانستانه ووتل. ښاغلي غني د کابل له پرېښودو یوه ورځ وروسته په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي وه دا ورته د منلو نه وه چې د افغانستان یو بل زعیم یا مشر یې هم پلازمینه کابل کې ووژل شي. د نوموړي اشاره د افغانستان یو بل پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله ته وه چې په 1996 کال کې طالبانو د پلازمینې کابل له نیولو وروسته په دار وځړاوه. خو د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالغني برادر وایي د دوی مشر ملا هیبت الله ټولو وګړو ته عمومي بښنه اعلان کړې چې په هغه کې د پخواني حکومت چارواکي هم شامل دي. ښاغلي برادر د حکومت پخواني څېرې په فساد تورنې کړي او ویې ویل چې دوی نشوه کولی د فساد قتل او لوټمارۍ خپل عادت پرېږدي. ښاغلي برادر د نړۍ له بشري مرستو مننه وکړه خو ویې ویل چې دا کافي نه دي او له بېلابېلو هیوادونو سره د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د ټینګولو لپاره باید د ده په ټکو د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي. هغه له نړیوالو وغوښتل چې د طالبانو له حکومت سره پخواني تربګني پرېږدي د افغانستان کنګل شوي شتمني دي ازاده او له دوی سره دې ګډ کار وکړي. نړیواله ټولنه طالبان ملامتوي چې په تېرو 4 میاشتو کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي او حکومت یې د خپلې ډلې له غړو جوړ کړی دی. خو ښاغلي برادر ویلي طالبانو اوسنۍ کابینه لنډمهالې او په اوږدمهالې کې په دې فکر کې یو چې باصلاحیته کسان د مرستیالانو یا وزیرانو په توګه وګمارل شي. عبدالغني برادر د افغان پوځ د پخواني افسرانو د وژنو شکنجو د راپورونو په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل د پخواني حکومت ټولو غړو ته بښنه شوې ده خو د تاوتریخوالي ځینې وروستۍ پیښې یې د شخصي دښمنیو زېږېدنه وبلل. یوه میاشت وړاندې د بشري حقوقو د څار سازمان په یوه راپور کې ویلي وه چې طالبانو د اګست په 15مه د واک ترلاسه کولو وروسته یوازې په 4 ولایتونو کې تر 100 پخواني پولیس او استخباراتي افسران اعدام او یا ورک شوي دي. قدرمنو لیدونکو ډېره زیاته مننه چې زموږ ویډیو مو تر پایه وکتل. دغه چینل د سره سبسکرایب او ویډیو مخ ته شیر کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.